السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبرې ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې یاره روژې میاشت او دغه د لاسه چې کومې کاسې کتر هغه ډېر ملګري د دغې روپونه چې یاره محرومه دي مطلب پاتې شو ته ډېرو ملګرو ته میلاو شو ډېرو د سبل کې زه به وایم چې یاره د نیمو نه زیاتو ته میلاو نه شوې او په نیمو کې چې کوم ملګرو ته میلاو شو نه هغه ملګرو ته میلاو شو چې یاره ښه مطلب اوس داسې شته ښه بالکل برابر دي په روټۍ په کاروبار هم ښه سیټ ته نو ډیرو ملګرو ته چې کوم میسج راغلی چې یاره جانچ پړتال والا چې د دې نه بعد به تاسو په میسج په ذریعه باندې خبر کو نو هغه ملګري لا تر اوسه پورې په انتظار کې تر اوسه پورې یاره ملګري واتساپ کې میسج کې ټلیفون کې چې یاره د جان پړتال والا سو شو نو لا سلسله روانه ده لا تر اوسه پورې روانه ځم چې تقریبا یاره دا به د وړوکي اختر پورې داسې به وي دا سلسله روانه ملګرو ان شاء الله چې پیسې به ملاويږي ټول ته به ملاويږي او ډیر ملګري دا سوال کوي چې یاره مطلب ما ته خپل کارت نمبر لګل دی او پاغي کې ماته وی چې یاره ستا والد یا ستا والده چې دی نو دا د دې اساس پروګرام لپاره اهل دی او تاسو به ډیر د میسج په ذریعہ باندې خبر کو نو هغه ملګري په انتظار دي چې موږ ته اوسه میسج را نه غي نو غنه د ډیره زیات او ان شاء الله چې ډیر زر به چې کم نه مطلب د خبر بش نو هغه ملګرو ته موږ د خواسته چې هغه ملګرو تاسو ټول په کار دي چې انتظار وکوي ټول بهر هغه اوس ډیر ملګري و چې راغی رمضان او مطلب زموږ سره راشن سنشته موږ د خوراک سکاک لپاره سشته نه نو ان شاء الله چې د میسج په ټول ترازی په نمبر باندې ځکه چې ډیر زیاته غنه د ډیر ملګري وګړي و چې کاسي کته ته موږ اوس میسج کوو او موږ له جواب نه راکړي نو تاسو میسج بالکل د چاغو ته زی خو لکه میسجونه زما چې ټول پاکستان کړي دي کوم چې نر دی او خزه د ټول وته میسج کړي دي نو ټول له جواب ورکول اوس چې دی هغه میسجونه بنشو دي مهرباني کوي تاسو ته میسج مکوئ او د جان پړتال ولا چې کوم ملګري د موږ د خواسته چې دا سلسله روانه ده نو دا بکیږي ان شاء الله په نمبر باندې بکیږي او په دې اساس پروګرام کې ونه شي دا ان شاء الله په صوبایي سطح باندې کې لکه وزیر اعلی چې کوم محمود خان هغه خپل اړه باندې د ملګرو ته پیسې ورکړي ځکه موږ سوچ کوو جان پړتال ول چې کوم ملګرو ته دا میسج راغلی هغه ټول هغه ملګري دي چې یاره د چا بالکل سوز دشتنه او کوم مزدورکار ته پوهې د ټول ته دغه میسج راغلی جان پړتال والا کوم ملګری چې اهل دي هغه ملګری ته اهل ویل چې یاره د چا خوځ دسته څنګه چې ما تاسو ته په اوله کې مې په ټول ویډیوګانو کې ما و چې یاره پیسې هغه ملګرو ته میلاو شي چې چا وځ دسته بهرحال جان پړتال ولا ته ان شاء الله چې پیسې میلاويږي ضرور میلاويږي دا په صوبایي سطح باندې میلاويږي په دې اساس کې میلاو نشوي ځکه چې دا د وزیر اعلی اعلان دی نو ما لینکونه وغیرہ شیر کړی دي هغه ملګرو ته بیا یو ځل بیا وایي چې جان پړتال والا نو هغه ملګرو ته موږ دا وایو چې میسج برازي بالکل ضرور برازي تاسو به خبري آگاهی وي او یو سوال بل ملګری کې چې د جان پړتال مطلب څه دی نو دا هغه ملګرو د لپاره موږ دا وایو چې دغه مطلب دا چې د خاندان بیک ګراوند ګوري چې مطلب مالداري غریبي اساس سره بانک بیلانس شته یا اکاونټ شته استاپنو باندې گاډي وغیرہ دا شته د دې نه بعد به ان شاء الله چې تاسو خبري او که خبر نشي ان شاء الله ما تاسو ته څنګه وي چې په صوبایي سطح باندې ډیر زر چې خبر راشي چې جان پړتال والا سره سو شو انتظار به ټول کوي ځکه چې د سب یو مطلب چې د صبر میوه خوږي ډیر ملګری دا سوال کوي چې زمونږ والد یا والده چې د اساس پروګرام لپاره اهل لا واغه وفات دي نو هغه ملګرو ته زمونږ د خواسته چې تاسو بلل شي د کلی یا د ویلیج ناظم سیکریټری سره پسې او هغه ته تاسو دا وایي چې مونږ ته زمونږ د والد یا زمونږ د والدې چې کوم د ډیټ سرټیفیکیټ پکار دی مونږ ته هغه جوړ کا چې کله ته هغه جوړ کړي بیا د نادر چې د مخه چټیانی به ماده شي سټرایک به مات شي نو چې کله تاسو هغه ډیټ سرټیفیکیټ راواخلئ نادر ته یو سي ناغو ته تاسو د چې د فینګر پرینټ چې کومې ځکه د پیسو کې فینګر پرینټ بلګي د فینګر پرینټ نه بغیر چې د پیسې نه ملويږي نو فینګر پرینټ چې براخلي تاسو د والد یا والدې براخلي دا غیر لپاره چې تاسو چې کله د فینګر پرینټ ځان ترواړو مطلب تاسو شناختی کارت ترواو نو دا پیسې به تاسو ته ملو شي بل یو ملګری به دا سوال کوي چې مثال په تور زیم په پنجاب کې او مطلب یم د سواد خو پیله په پنجاب کې ما نو ما آیا ماته د پیسې ملوي دي نشي ملوي دي نو هغه چې کوم دی د پنجاب چې د هغه سطح جدا د بهر عدالت بس دغه مسله کې چې تاسو ته څنګه وي چې ډیټ سرټیفیکیټ ادا غوي مچ وشو دغه نه نو ملګر څوک چې د جانچ پړتال ولا ټول چې د انتظار وکوي ان شاء الله ډیر سره تاسو خبر شي ان شاء الله چې به روزه کې ان شاء الله د سهال لوزي نو کوم ملګری چې زموږ چینل باندې پلیز زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن سره دبا کړئ د ویډیو لپاره